سلامونه احترامات ملګرو تاسو ګورئ 300 سکند تر اعجاز سره یعنی 300 سکند د سن اعجاز ملګرو نن زمونږ ډیره مهمه سکالو یا موضوع د غده د بابړې پیښه یا د بابړې شهیدان ویل کېږي چې په 1946 کې چې کله انګلستان د هندوستان پرېښودو فیصله وکړه د دویم نړیوال جنگ نه پس نو په هغه وخت کې په پښتونخوا صوبه کې د الیکشن یا د ټاکنو سلسله روانه وه دغه ټاکنې چې دي دا د څوارلسم نه واخله تر د 28 فروری پورې وشوې او په دې کې په 50 سیټونو کې د صوبې 10 سیټونه چې دي هغه خدای خدمتګار وګټل او دلته د ډاکټر خان صاحب حکومت جوړ شو. داسې ویل کېږي چې دغه وخت قیوم خان چې په کام کشمیري او بنیادي توګه نظریې توګه مسلم لیګي و هغه یو سلسله شروع کړه او قائد اعظم ته او مختلفو خلکو ته خطونه لیکل شروع کړو. په دغه کې لیاقت علي خان ته هم خطونه ولیکلی شو او بیا قائد اعظم دغه وخت وایسرای ته خط ولیکل چې د ډاکټر خان صاحب حکومت ته په پښتونخوا کې ختم کړی شي. وایسرای هغه وخت کې د انګلستان خلکو دی نه غوښتل چې دی د وتو کې د جمهوریت خلاف یا د عین خلاف دا کارو کې اوغي دا وایل چې داسې غیر عیني او غیر جمهوریت کار مونږ نه کوو. هغه وخت کې کننګم گورنر وو او هغه یو هڅه وکړه او د قائد اعظم او د باچا خان عبدالغفار خان صاحب سره دا خبره وکړه چې د دې د فرنټیر کانګرس او د مسلم لیگ په منځ کې را شخړه هواره کړي. ویل کېږي چې باچا خان د خبرو دپاره رضا شو خو جنا صاحب رضا هم نه وو او بلکې مکمل انکاري شو. د ډاکټر وقار علي شاه صاحب کتاب ایتنیسټي اسلام او نشنلیزم مطابق د هغې وجه د انکار وجه 3 بنیادي نقطې وې چې باچا خان وړاندې کړې وې. هغه به صوبې ته مکمل خودمختاري د صوبې اختیار د هغه پښتنو علاقو پورې غځول کم چې په زور شو کولی شوي دي یعنی د فاټا علاقې او ورسره هغه د بلوچستان سره تړلې جبري تړلې علاقې چې د پښتنو دي. او درېمه نقطه دا وه چې څنګه یو ریاست ته د کامن ویلت نه وتو اختیار حاصل وي دغه د صوبې ته هم حاصل وي چې هغه د ریاست نه وتل کوي. دغه خبرو باندې د دې رضا رانغله بیا د دې نه پس ویل کېږي چې آخر په 22 اګست یعنی د پاکستان د جوړېدو نه پوره 6 ورځې پس د پښتونخوا کې د ډاکټر خان صاحب حکومت په زوره ختم کړی شو او په 23 اګست باندې باوجود د دې چې د پښتونخوا هغه وخت کې چې مسلم لیګیان وو چې ډېر هڅې ډېر کوششونه یې کړي وو د هغې رضا نه وه پکې خو جنا صاحب قیوم خان صاحب چې هغه وخت کې د پښتونخوا وزیر اعلی کو. د دغه وزیر اعلی کېدو نه پس یو اهم شی چې چونکې مسلم لیګیان په هغې باندې رضا نه وو د هغه وخت چې دلته کوم خلک کار کوو هغې نو د هغې د وجې نه د دې جوړه شوې اسمبلۍ چې په 23 اګست کې جوړه شوې وه د دې اولنی اجلاس 2 میاشتې پس په 15 مارچ باندې 1948 باندې وشي یعنې 2 میاشتې ولګېدې چې د دې پیلنی اجلاس وشي. بیا خدایي خدمتګارو سره چې کومه سلسله وه هغې وهل ټکول کېدل هغې باندې مقدمې جوړېدې د هغې جایدادونه ضبط کېدل دا سلسله روانه وه. په دغه سلسلو په دوران کې د جنا صاحب او د باچا خان ملاقات کېږي د پیلنۍ قانونساز اسمبلی په دوران کې او باچا خان هغې ته بلنه ورکوي چې تاسو راشئ زموږ خلکو سره ملو شئ او جنا صاحب ورته دا وایي چې ستا په صوبه کې مسلم لیګیان ښه کارکردګي نه ښیي هلته حکومت ټیک نه دی او باچا خان ته بلنه ورکوي چې تاسو د مسلم لیګ کې شامل شئ. باچا خان ورته وایي چې زموږ خلکو سره که ته ووینې هغوی سره کښېنې دا فیصلې زما نشي کېدی خو دا زما خلک به فیصلې کوي. په دغه وخت کې جنا صاحب دوی سره د ملاقات دپاره رضا کېږي خو داسې ویل کېږي چې قیوم خان خپلې هڅې کوي او هغه ته جنا صاحب ته دا خبره کوي چې تا خدای خدمتګار به تا ووجني او جنا صاحب د بیا هغه دوباره انکاري کېږي. بیا داسې ویل کېږي چې د گورنر هاوس کې د باچا خان او د جنا صاحب یو بل ملاقات کېږي چې په هغې کې جنا صاحب د باچا خان نه ګیله کوي چې تاسو د پاکستان ته د شګو ډېرې ویلي دي او دا په فلان کې اخبار کې راغلي نو باچا خان ورته په جواب کې وایي چې زمونږ خبرونه دلته یو اخبار هم نه چاپ کوي چې کوم چاپ کېږي هغه ټوله پراپیګنډه وي. د دغه کیسې نه پس په مۍ 1948 کې باچا خان خپل دورې دوباره شروع کوي پېښور او د مردان دورې کوي او بیا چې کله په 15 جون باندې کوهاټ ته په دوره باندې ځي نو هلته د خپلو 2 ملګرو سره ګرفتاري کېږي. هم د هغې نه یو څو ورځې پس غني خان او ولی خان هم ګرفتاریږي.
دغه سلسله روانه وي چې د دې د گرفتارۍ نه پس قیوم خان دا اعلان کوي چې باچا خان ځکه گرفتار شو چې هغه یو غټ رقم چې کوم دی هغه د وزیرستان فقیر پی صاحب تر رسوي چې پاکستان مات کړي شي او د پاکستان د ماتېدو نه بچ کولو دپاره باچا خان گرفتار دی. دا الزام دا تور پورې کوي. دغه وخت کې خدایي خدمتګار خپل صوبایي چې کوم د دې کمیټي وي هغې خپل جرګه رابلي او په هغه جرګې کې څه مهمې فیصلې کیږي. په هغه مهمو فیصلو کې یو خو دا وي چې کوم طور پاکستان او یا قیوم خان لګولې دی په باچا خان باندې د هغې ثبوت یا رسید دی پیش کړي شي. بل دا وایي چې پاکستان چې اوس ځان ته آزاد وایي پکار ده چې انتخابات وکړي شي دلته د جمهوري اصولو مطابق. او بل مهم فیصله دا کیږي چې په 12 اګست باندې به یو احتجاج کیږي د باچا خان او د خدایي خدمتګارو د گرفتارو خلاف او دا به د فصیح الدین باچا په بابړې کې د فصیح الدین باچا د حجرې نه شروع کیږي او د غازی ګل بابا جمعه ته پورې به کیږي. دا فیصله کیږي دغه وخت کې او بیا په 12 اګست باندې د پښتونخوا د ګوټ نه بلکې هر ځای نه پاکستان کې پښتانه کوشش کوي چې ځان بابړې ته ورسي. سالار امین جان یو ځای کې وایي چې هغه ته دا اطلاع ملاویږي چې د باندې حکومت یا ریاست هغه فیصله کړې ده چې د خلاف به کرک ډاون کیږي. نو هغه یو ورځ مخکې ځان را رسوي بابړې ته او هلته خلک راجمع کیږي. د کې د منځنۍ پښتونخوا نه هم خلک ځي، د پېښور مردان نه هم خلک ځي، د بنو نه هم خلک ځي او ټول رايوځای کیږي. په دې کې ویل کېږي چې سالار امین جان مطابق د کې 50,000 خلک خایي. خو اوس چې کوم یو کتاب نوی راغلی دی هغه شهید بابړه په هغې کې ویل کېږي چې دې کې سره پاسه 15,000 خلک دي. خو یو بل ځای کې دا هم لیکل کېږي چې نه دا 1 لک ته پاسه خلک راجمع کېږي. بیا داسې ده چې 400 کې چې کوم ناکهبندي کېږي ځای په ځای چې خلک دې ته راجمع نشي، خلک دې ته ځانونه راونه رسوي او جلوس چې کوم دی هغه چې فصیح الدین صاحب د حجرې نه شروع کېږي نو هغه وخت کې دې ته معلومیږي چې د غازی ګل جومات غازی ګل بابا جومات د پاسه مشینګنو سره خلک موجود دي. د دې خلکو موجودګۍ د وجې نه خلک د هغه وخت کې د دې چې کوم خلک دي اورګنایزرز دي هغه ټول دا فیصله کوي چې د دې بس 4 یا 5 اړخونو نه ځان رسوي غازی ګل بابا جومات ته او مختلفو ډلو کې تقسیمیږي. سالار امین جان په یو ځای کې دا هم بیان کړي دي چې په دې کې په ګڼ شمېر تعداد کې د ښځو شرکت هم د ښځو په شرکت په یو بل ځای کې هم خبره کوو. خو اوس داسې ده چې کله دا خلک روانېږي 4-5 مختلف لارو باندې ځان رسوي نو کله چې دا جلوس رسیږي نو په هغه جلوس رسیدو سره د دې بیرغچی چې کوم هغه سپین ملنګ نامي انسانو چې هغه ټول ناول په هغه باندې ډس کیږي. ویل کېږي چې سالار امین جان هم یو ډیر خلک دغه کوي چې دغه وخت کې چې کوم زنانه وي هغې په سرونو باندې قرآنونه راغشتي دي او جلوس سره روانې دي او ډېرې پکې چې کوم دي د سالار امین جان پکې دا هم وایي چې زما خور هم پکې ده. بیا دې سره په دې چې کوم ډزې کېږي داسې ویل کېږي چې په دې کې بلا شي خلک شهیدان کېږي او په هغې کې چې کوم شهیدان کېږي او کوم زخمیان کېږي. ولی خان خپل کتاب خدایي خدمتګاري کې لیکي چې د زخمیانو شمیره ځکه نه معلومه چې هسپتالونو ته ویلی شوي چې زخمیان راځي نو هغه پولیسو ته ورکوي نو بلا شی زخمیان چې دي هغه په ریکارډ باندې نشته. بیا بې وسلې او د عدم تشدد په دغه کارکوونکي بوډاګان پیغلې ځوانان ماشومان ټول په ټولو ګولې ورکېږي. د بابړې د خان ضمیر کاکا باندې بمي پترې لګي او هغه شهیدیږي او هغه سره هغه پترې هم دغه قبر ته په قبر کې خخېږي. بیا ولی خان دا لیکي چې د دې بابړې نه 2 ورځې پس مسلسل د ډول باجو وغه سلسله شروع کېږي ځکه چې 14 اګست د پاکستان ورځ مانځل کېږي او په ډلو خلک چې دي هغه جیلون ته راځي. بلا شي دغه وخت کې چې کوم ګرفتاری شوي وي هغه د سیفټي ایکټ لاندې شوي او د 40 لاندې شوي وي. داسې ویل کېږي چې 222 کسان چې دي هغه په سین د 400 سین د جندي سین چې دی په دې باندې لوکړي شوي وو.
بیا د دې هر څه سره که لږ موږ د شمیر خبره وکړو د شمیر خبره چې کله کوو نو دغه وخت کې چې کوم جرمانې ورکړې شوې وي نو د شهید بابړه مطابق چې دی هغه 11,395 روپۍ چې دي دغه وخت کې جرمانې په توره اخیستلې شوې وي او د ډاکټر سهیل خان د مقالې مطابق چې دي د شهید د کورنۍ نه 50 روپۍ او د زخمی د کور نه 100 روپۍ اخیستل شوي او وجه دا پیش کړې شوې وه چې کم خلک زخمیان دي د هغې باندې ګولۍ ضایع شوي دي نو ځکه زیاتې پیسې اخیستلې شوي وي بیا د دغې سره چې کوم زخمیان دي شهید بابړې مطابق دا د 8,000 د پاسه دي او گرفتاری چې کوم شوي وي نو هغه خو بلا شی شوي وي خو د هغې سره چې کوم د ښځو کیسه وه هغه لږ شانتې وضاحت غواړي او هغه دا ده چې بابړې کې مولانا محمد عنایت الله وایي چې ډېرې پښتنې جینکۍ او بیبیانې چې وي هغه قرآنونه په لاس کې نیولي وي او هغه د هغې چې کوم ګولۍ ورېدې نو د هغې قرآن پاڼې هم هغه الوتې او د هغې سره هغه دی هم شهیدانې شوې ناظم سرفراز خپل کتاب کې خدای خدمتګاري کې لیکي چې د اسفندیار خان مور په دغه پیښه کې زخمی شوی و بیا وروستو مړه شوې وه ولی خان خپل کتاب باچا خان او خدای خدمتګاري کې لیکي چې تاجو بیبي خپله ښځه یادوي چې په بابړه کې په ګولۍ لګېدلې وه بیا د شهید بابړه مطابق چې دی هغه مهرشید بیبي چې د یایا ګل لور وه هغه هم په دې کې شهیده شوې وه میراګۍ چې د یایا ګل ښځه وه هغه هم په دې کې شهیده شوې وه د قطب شاه لور هم په دې کې شهیده شوې وه او یو د پښتو یو شاعر عبدالمالک فدا چې دی د هغه خور هم په دې کې شهیده شوې وه او د هغه نه ډېرې پیسې په دې باندې په جرمانه کې اخیستلې شوې وي چې د هغه په خور ډېرې ګولۍ لګېدلې وي بیا د نصتې کلي یو شاعر عمر ګل هم په خپل نظم کې د مهرشید بیبي او د تاجو بیبي ذکر کوي نو بیا دا ټول سیستم ته چې موږ وګورو نو زیاتره خلک دا وایي چې نه دې کې کسان کم دي خو موږ به لږ شانتې په دې خبره کوو چې څنګه ریفرنسز دي چې دې کې څونه کسان شهیدان شوي دي د مسلم لیگ یو لیکوال شفیع صابر وایي چې په صوبه سرحد جنا او صوبه سرحد باندې یو کتاب لیکي او هغه وایي چې 450 خلک چې دی په دې کې وژلي شوي شهیدان شوي بیا پیر میر مهدي شاه مهدي چې دی هغه 12 اګست یو سپیشل دغه چې د چیغه په نامه ورځنۍ ورځپاڼه وه د هغې چې کوم مجله ده په هغې کې وایي چې 600 شهیدانو او 800 ټپیان وو د 15 اګست چې کوم د پاکستان اخبارونه دي ابزرور او پاکستان ټایمز هغې وایي چې 15 مړي او تقریبا 83 زخمیان یا ټپیان وو بیا ضیا لطفي په خپل کالم کې چیغه کې بدیو رحمان یا بدیو زمان چې دی هغه منشن کوي او وایي چې هغه وایي چې 600 کسان بې ګناه ووژل شو ماشومان ټکو سترې شو او ښځې کیمه شوې دا د هغه الفاظ دي بیا ښځې د ښځو باره کې دا ویل کېږي چې دا تقریبا 14 ښځې چې دي دا په دې کې شهیدانې شوي دي او د ماشومانو په هکله دا ویل کېږي چې 6 ماشومان شهیدان شوي وو خو چونکې جرمانې اخیستل کېدې نو دا 6 واړه ماشومان په یو قبر کې ښخ کړي شوي وو بیا د دې هر څه سره د شهید بابړې مطابق ټوټل مړي چې دي هغه 604 دي د دې مړو شمار ځکه هم دغه څنګه چې موږ وایو چې 222 کسان چې دي هغه په سیند باندې لوو شوي وو او ډېر داسې وو چې د دې جرمانو د کبله هغه وخت کې 100 روپۍ 50 روپۍ دا ډېره غټه جرمانه وه 1948 کې د هغې د وجې نو ډېر خلکو خپل شهیدان او ټپیان پټ کړي وو ډېرې بېعزتۍ شوې وې په کورونو باندې خدای خدمتګارانو کره چېرته هم چې چاته پته لګېده چې دا خلک په جلوس کې وو د هغې کورونو ته بغیر د وارنټه بغیر د څه دستک یا بغیر د څه وینا نه ورننوتل بیا خدای خدمتګاران بربنډول کورونو ته ننوستل د هغې جایدادونه ضبط کول د هغې د کورونو نه سامان په جرمانه کې که پیسې ورسره نه وي د هغې د کور لوښي لرګي وړل دا ټول په دې هر څه کې شامل دي او د دې ټولو ریفرنسز به تاسو ته شهید بابړه کې هم ملو شي د دې ریفرنسز به تاسو ته د 1970 کې د میر مهدي شاه چاپ کړي سپیشل نمبر د چیغه ورځپاڼې هغې کې هم ملو شي د ډاکټر سهیل خان مقالې کې به هم درته ملو شي او څه ریفرنسز به تاسو ته د
ډاکټر وقار شاه ایتنیسټي اسلام اینڈ نېشنلزم کې هم ملو شي. بیا د قمر زمان قمر وایي چې ځوانانې پیغلې او بوډاګانې ډېر زیات غټ همت سره په دې ټول سلسله کې شاملې وي او هغې په دې ټوله سلسله کې چې کله به څونه چې ګولۍ او بمونه ورېدل په هغې دوران کې هم هغې خپلې همت او حوصله نه وه بایللې، بلکې چې خلک به زخمیان شو او سالار امین جان د دې جلوس د دې احتجاج لاریون مشر و، هغه به چې کله آواز وکړي چې ټپیان او شهیدان کټونو ته کې، نو پیغلو به هم د ځوانانو سره منډې کې، بوډېګانو به هم منډې کړې او کټونه به یې راوویستل، هغې کې به شهیدان او ټپیان واچول او د هغې مرهم پټۍ به یې وکړې، خپل روپټۍ به یې وشلولې، خپل د کمیسونو لمنۍ به یې وشلولې. نو دا یو سلسله وه چې شوې ده په پښتونخوا باندې، په پښتنو باندې، او دا تاریخ پکار ده چې موږ ته څنګه مخې ته پروت دی چې هغه شانتې موږ وګورو او نور تحقیق وکړو، نور څېړنه وکړو او خپلو خلکو ته وړاندې کړو. که تاسو غواړئ چې تاسو په دونه کم ټایم کې د تاریخ مهم خبرو باندې ځان پوه کړئ، نو زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ.